بسم الله الرحمن الرحیم. د فوټوشاپ CS3 د نن ورځ درس ته راغلاست. نن ورځ به زه تاسو ته په فوټوشاپ CS3 کې تاسو ته د ویښتانو تغییر ورکولو طریقه در وښیم. البته د ویښتانو تغییر ورکولو د کلر تغییر کولو لپاره ډېر لارې شته، خو زه به یوه لار تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د ویښتانو کلر واخلو چینج یې کړو. بله رابسئ فوټو به انسرټ کړئ، یو عکس به واخلئ انسرټ کړئ. دغه څخه وروسته به راسو دلته د دې مارکیو ټول ته د عکس به واخلو، فقط د ویښتانو اندازه به راواخلو، هلته به راسو زوم به کړو. د زوم کولو څخه بعد به تاسو څه شي وکړئ، دلته به راسئ د ماسک پر موډ باندې به کلیک کړئ. تاسو وګورئ د کامرې غوندې شکل لري ماسک موډ. اوس د خپل د عکس پر سر باندې بل ماسک انسرټ شي یا په وجود راغلی. د هغه څخه بعد به راسئ برش تول به انتخاب کړئ. د برش تول د انتخابولو څخه وروسته د ویښتان به داسې یو کلر تاسې واخلئ ورکړئ. فقط برش انتخاب کړئ، نور فقط ویښتانو کلر ته تغیر ورکړئ، نور هېڅ مشکل نشته پکې. دلته څه احتیاط هم پکار دی، کولی شئ راټ کلیک کړئ او د برس هغه دغه ته برش هغه اندازې ته تغیر ورکړئ څونه ساحه دی تاسو دپاره کلر د چینج کولو لپاره استفاده وکړئ. دلته به ډېر احتیاط کوئ تر څو د ویښتان مکملا انتخاب کړئ. که چیرې څه ساحه د باندې انتخاب کړئ پروا نه لري، کولی شئ د اریسر ټول په واسطه باندې برته واخلئ پاکه کړئ، خو بیا هم د پراکټیس ډېر زیات پراکټیس غواړي، پراکټیس به ډېر زیات کوئ. ګورئ اوس زما څخه مې څه ساحه د باندې انتخاب شوله، خو دا مشکل د موس دی. خیر بیا هم چې تاسې ماس طریقه زده کړئ. د براس د اندازه به وخت کمې کړو تر څو د کنجان دا زما په موس کې لږ څه مشکل دی، تقریبا داسې فکر کوم خیر دی. او بل د ویډیو د ریکارډینګ په پروسه کې هم ډېر څه مشکلات شته، په دې خاطر که اوس ډېر آهسته آهسته کار وکړو هلته بیا د ویډیو د ریکارډینګ د دغه سره مشکل سره مخامخ کېږو. خیر څه مشکل نشته، خو دا دی ټول تقریبا که ویښتان ته ماس ورکړئ دلته راسئ اریسر ټول ته. د اریسر ټول سره سم کولی شئ په ډېر احتیاط سره دغه کم اضافه ساحه چې انتخاب شوې ده کولی شئ پاکه کړئ. مقصد دا کار چې د ویښتانو د رنګ تغیر ورکول، همچنان د سترګې د رنګ تغیر ورکول دا ډېر احتیاط غواړي، ډېر سعی به کوئ، څو واره به پراکټیس کوئ، بیا د هغه څخه بعد تاسې کولی شئ انشاءالله په ډېره ښه طریقه سره وکولی شئ چې ویښتانو ته ډېر ښایسته ښایسته کلرونه ورکړئ. ګورئ دا ساحه ټول انتخاب شوې ده. بیا هم دلته په موس کې څه مشکلات شته، خو خیر څه د موس مشکل وي، څه د لاس د ریزېدو مشکل وي، وروره څه ښه خیر، خو بیا هم خپل کوښښ به وکړو تر څو دغه عکس ښه منظم انتخاب ښه خیر پروا نه کوي، ورته د سره بیا ښه دغونه یو څه ساحه مو سره پاک کړئ، خو دغونه ساحې څخه مو رنګ هم د مابین یووئ. خیر یو ځل بیا راسو برش ته به راسو، کومه ساحه چې پاتې دی ته به کوښښ وکړو چې ډېر په احتیاط سره څه رنګ ورکړو، ځکه چې د مخ ساحه ونه نیسي. که چیرې بیا ستاسو د مخ ساحه کلر واخیستل هم پروا نه کوي. د هغه څخه بعد بیا تاسې کولی شئ برته چې کلر ته مو تغیر ورکړئ، کولی شئ هغه د اریسر په واسطه باندې ټوله تنظیم کړئ. اوس خو دا زه به داسې یو څه
یو څه کلر به ورکړم. خیر کوشش به وکړم چې انشاءالله د باندې کومه ساحه راڅخه انتخاب نسي. آماده سو انشاءالله. بیا هم اریسر او دلته دا ساحه کولی سي که چیرې وغواړئ کولی سي پاکې کړئ، که نه بیا کولی سي تغیر کولو څخه وروسته بیا څه تغیرات پکښې راوړئ. د دې څخه بعد راسئ ماجیک 1 ټول ته. ماجیک 1 ټول به انتخاب کړئ. د دې په انتخاب سره فقط دلته راسئ، په دې باندې به کلیک کړئ. ګورئ ستاسې کوم ساحه د ویښتانو تاسې کلر ورکړی او رنګ ورکړی ټول انتخاب سو. د دې څخه بعد به راسئ لیر ته. په لیر کې به راسئ نیو فیل لیر، په دې کې به راسئ سولیډ کلر ته. په سولیډ کلر کښې به دلته کوم نوم ورکړئ نوم ورکړئ، که نه د دې څخه بعد راسئ دلته سافټ لایټ انتخاب کړئ. سافټ لایټ د انتخابولو څخه وروسته اوکې. اوس نو تاسې چې هر کلر د ویښتانو ته دلته انتخاب کړئ هغه کلر به د ویښتان اخلي. کلر چینج تاسې په خپله وینئ، څونه روښانه څونه تاریکه، هر کلر چې ستاسې خوښ کولی سئ انتخاب کړئ. مثلا زه دا کلر ورکوم، د هغه سره به اوکې. د اوکې کولو څخه بعد وروسته دلته ګورئ بعضې ساحات څه کلر د پر مخ باندې راځي. تاسې بیا کولی سئ د اریسر ټول په واسطه باندې ډېر آهسته کوښښ وکړئ چې دا پاک کړئ، تر څو چې کولی سئ دا ټوله بر تنظیم کړئ. هلته دا ساحه وګورئ، لږ څه ساحه د مخ د پوست انتخاب شوې ده، کولی سئ واخلئ تنظیم یې کړئ. نو خدای دې وکړي چې پوه سوي یاست. د نن ورځې په درس باندې تر بله درسه د خدای په امان.